سلامونه امید لرم چې روغ جوړ بیاستئ. نو په دې ویډیو کې به موږ زده کوو چې یو نوی ټریډر یا یو نوی کس چې غواړي ټریډینګ شروع کړي څه ورسره اړتیا لري. صحیح ده؟ په دې کې به درته زه صفر نه تر سلو پورې هغه شیان ښیم. نو حتما یې تر اخره وګوره که واقعا غواړې ټریډینګ شروع کړي او سیریس یې. ګوره ښه زیاتره انفلوئنسان دي او تا ته چې دی وایي ته باید دوه درې سکرینه مخې ته ولرې او 15 یا 15 ډالر سرمایه ولرې. نو حقیقت کې به داسې نه وي. نو په دې ویډیو کې به موږ زده کوو چې څه شي ته واقعا اړتیا لري چې ته ټریډینګ کې کامیابه شي او هغه شیان درته وایم چې تا په آینده کې ټریډر کوي او که واقعا شروع کړی دې مي نو هغه خبرې به درته کوم چې که ته عملي کړې انشاءالله کامیابېدل دې لازمي دي او کامیابه کېدلی شي. نو د ټول نه مخکې چې دی اول یو دانه لپټاپ ولې مهمه دی. یو لپټاپ او یو موبایل. لپټاپ دې لپاره مهمه دی. ګوره ښه چې دا څومره لکه سکرین غټي هغه خدای دې کې لپټاپ یې که آیپاډ یې پوه شولې څومره چې سکرین غټي که نه لکه اوس مارکیټ ګوره ماته چې دی تقریبا 8 انچه سکرین لګېدلی انده اوس مخې ته نو څونه چې ته شاته ځای ګورې مخکې ځای ته پرډکټ کولی شي پوه شولې. لکه اوس زه شاته ګورم دلته چې دی ریزسټنس ځای دی پوه شوې نو هغه ماته ایزلی ښکاري اسانه ښکاري پوه شوې. یو لپټاپ چې که در سره نه مي مشکل نه لري خو که یې بیخي ښه دی پوه شولې که یې ډېر ښه دی باید یو لپټاپ او یو دانه موبایل حتما ولري. خلاص اول ده. دویم چې دی راځي زده کړه. صحیح ده؟ نو ورځه به درته هر څه ولیکم ښه چې بیا تاسو یې ځان سره سکرین شاټ کوي هر شی کوئ. لپټاپ او موبایل. دویم چې به شی زموږ زده کړه چې ګوره ښه مهمه ده. په دې مارکیټ کې زده کړه مهمه ده. باید زده کړه وکړې. داسې نه کېږي چې ته بغیر د کوم بې دلیله راشي ته یو ټریډ والي ووایې چې دا زه ما تاوان وکړو دا وکړو. زیاتره خلک اوس شته دي داسې فکر کوي چې دا ټریډینګ هغه سرمایه ګزاري اپلیکیشن غوندې دی چې ته پکې سرمایه ګزاري وکړي بیا هغه دغه تښتي هغه کمپنۍ تښتي پوه شولې. یعنی باید اول زده کړي پوه شي چې دا مارکیټ شی دی څه رقم موف کوي دا یو کنډل شی نوم لري دا کنډل ولې راغی دلیل څه دی دا چې دا نورو ټایمو کې ښایسته موو نه ورکوي دې کې ښایسته موو ورکوي د دې دلیل څه دی دا باید ټول تاسو زده کړئ پوه شولې. خدای دې کې چې هر چیرې زده کړئ خو زده کړه یې مهمه ده پوه شوې. خدای دې کې که ته پرایس اکشن درسونه وی آی سی ټي وی هر شی وی زده کړئ حتما مهمه ده. او بعد زده کړئ چې شی مهمه ده ستراتیژي. اوس ګوره ښه زیاتره خلک دا سیریس نه نیسي دا ډېر سیریس دی پوه شولې ځکه چې ټریډینګ کې ته خپل ټایم لکه ستراتیژي اوس څه معنا اوس ګوره ښه ستراتیژي دا معنا چې ته خپل ټایم ولرې ټریډ ته څه وخت ټریډ کې سبایي کې سیشن کې غرمایي کې ماښامي کې میډ نایټ د شپې کې د مارکیټ اوپن شي ټریډ کې ته څه رقم ټریډ کوي پوه شولې کوم وخت ټایم کې دا ټریډ کوي. لکه داسې نه کېږي که نه چې ته یو بیره سبایي کې 4 بجې راځي چې اسیا سیشن کې ټریډ وکړي که سبایي غرمې لکه سبایي 10 بجې راځي چې ته په لندن سیشن کې ټریډ وکړي دا خو ټریډینګ نه شو پوه شې. حتما باید ستراتیژي ولري او دا خو فقط ټایم شو. ستراتیژي بل شی مهمه دی چې ته هغه شیان ولري لکه ستراتیژي کې لکه مثال اوس ګوره ښه ستراتیژي سره کوم دا خپل ټایم ولري ته چیرې نیویارک سیشن صحیح شو. نیویارک سیشن کې به شی ګورم نیویارک سیشن به د یو طرف لیکوریټي علي بل طرف ته به ام اس اس او دغه سره زه ټریډ علم صحیح شو. اوس د دې طرف لیکوریټي وایسته دا د دې طرف لیکوریټي سویپ شوله دلته ام اس اس ورکو صحیح شو. مارکیټ سټرکچر شفت او ګوره ښه لیکوریټي سویپ صحیح شو سویپ مارکیټ سټرکچر شفت او چې وکړه اورډر بلاک ته ریټریس ده پوه شئ دغه عمره ساده. ته باید هر ورځ دا وګورې داسې نه چې یو ورځ ته چې دی په ده ټریډ وکړي یو ورځ ووایې سپورټ یې وایستو یو ورځ چې دی ریزسټنس یې کې دی یو ورځ چې دی هسې دی نه په دې شیانو باندې ټریډ نه کېږي. باید ډېر مهمه ده ګوره ښه ته که خدای دې کې 4 کاله بعد ټریډر شي دا ته معلومیږي چې زما شی ویلې او څونه مهم دی دا کار پوه شوې. نو ستراتیژي باید او حتما ولري او بل مهمه دا دی چې $200 باید ولري صحیح ده 100 او $200. اوس ګوره ښه زیاتره خلک فکر کوي چې ټریډینګ ته اوس زیاتره به وایي که نه چې اول سر کې ته زده کې
تا نه خو $3,000 حتمن ځي خو داسې نه ده د سمارټ موو داسې چې دی غټې غټې کمپنیانې راوتي تا ته چې دی په 15 $20 باندې $15 اکاونټ درکوي پوه شوې او په $200 کولی شي ته واته اکاونټ والې پوه شي اته اکاونټ کې ته تجربه ما ایستلی شي ته سټراټیجي ډیم پې چک کولی شي سایکالوجي ریسک منیجمنټ او دا شیان اوس مهمه خبره چې ده ښه اول سر کې چې څوک ټریډینګ کوي اول سر کې ده ته به دې نه باید اصلا فکري چې ته پیسې وګټې دې $200 باندې چې دی په دې $200 باندې ته پیسې وګټې داسې نه چې خالي درس دی ویل $200 دې ور واچول ولا ما تاوان وکړو دا خو چې دی ګیم دغه دی قمار دی او دا دی بیا زړو ښځو خبرې به کوي نو دا کار اصلا ونه کوي پوه شې د فکر مه کوه چې په دې پیسو باندې ته پیسې ګټې دا فقط ته دې دپاره کارې چې ستا تجربه زیاته شي ته په ځان باوري شي مارکیټ کې کار کولی شم یا نه صحیح ده او په ده به شی کې دا به سیده بروکر ته نه اچې صحیح شو د باندې به ځي فنډډ اکاونټ به اخلي پوه شولي او هغه به چې دی صحیح ریسک منیجمنټ سره صحیح سایکالوجي کارولو سره او په سټراټیجي باندې به هم مخکې ځي صحیح شو که بغیر د دې شیانو ځي نو 15 کاله به لکه څنګه مې چېرته ویلي 15 کاله بعد به ځان سره وایي چې والا استاده یا دغه یوټیوبر چې نه فالوور ول نه لایک یې ولي دغسې خبره کړې او واقعا صحیح ویلي صحیح ده دا داسې وګڼه چې د بل چا دي صحیح شو دې ته اصلا فکر ونه کړي دا $200 نه به ته $2,000 جوړې صحیح شو د باندې فقط تجربه حاصله پوه شې داسې وګڼه چې په $200 ته چې کې سټراټیجي باید کار کوي یا نه صحیح شو سایکالوجي مې صحیح ده یا نه نو بخی ریسک منیجمنټ مې صحیح ده یا نه پوه شوې او ریسک منیجمنټ که ته وخې د پراپ فرمو ما چې د پی ویډیو جوړه کړې ده یوټیوب کې شته ده نو کولی شي هغه وګورئ او ښه صحیح پوهېدلی شي چې مارکیټ لکه فنډ اکاونټونه سره رقم پاس کړي سره رقم کولی شي تجربه پکې والي او همداسې نو بیا بل مهمه دا چې داسې نه شي چې سټراټیجي لري ته ځي بس دغه ځي کې توکلي مو ور چې فقط یې پاس کم شي فقط یې پاس کم ولې پاس کړي تا پکې تجربه وایسته نه زه دا دې پاس زه دا دې $100 پیوټ دی وایست ته یا همیشه دپاره ټریډر شوې نه چې شو همیشه دپاره ټریډر شوې نه دا نو څه شو ته یو قماري ټریډ پې ورغلی دا $1,000 دې وګټل ته همیشه دپاره ټریډر شوې نه دوی ته چې هغه ته بیخي ګټه وایم پوه شي هغه پیسې چې هم ګټلي یو خیرات خور ته ورک نو دا زه خپلې تجربې نه درته وایم صحیح شو چې مارکیټ داسې موو ورکړو ټریډ ته دلته به تمامه دلته به بریک آوټ ورکړي خورې نه خو ځکه چې دلته لیکوډیټیان هم زیاتې دي مارکیټ دغه اورډر بلاک ته ریټریس باید وکړي نو ګورو چې څه کوي د خیره سره ښه دا مهمه نه دی اول شی یا دانه موبایل یا او لپټاپ زده کړه سټراټیجي باید ولري ګوره ښه خلک وایي سایکالوجي مهمه ده دغه مهمه ده چې ورته وایي ریسک منیجمنټ مهمه ده مانډیل مهمه نه ده خو اول باید سټراټیجي ولري چې ته د سایکالوجي سره کوم چې کولی شي دا صحیح دی یا نه آیا زه ټریډ هولډ کولی شم یا نه دا ما ټریډ وایستو دلته مې وایستو دا ورته مې بند کړو لږ مووي ورکړو ولې ځکه زه پرې باوري نه وم زه پوهېدم چې دا بلته ځي خو که زه سټراټیجي ولرم هغه ما بکټیس کړي هغه ما څو پیري لیدلی زه پوهېږم چې دا ماته یو په 2 ریسک ورډ حتمن راکوي نو زه پرې اصلا نه هېرېږم پوه شوې زه پرې اصلا ما پرې چور نه یې خراب زه پوهېږم دغسې نه موو ورکوي هغلته ځي که ونه لګېدو یعنې 80% وین ریټ ولري یو په 2 نو څه وګڼه چې 80 پیري چې $200 ته وین کوي لکه مثال $100 ریسک کوي په ټریډ کې $200 ریسک کوي او 80 پیري $200 ګټي او څه ورته وایي 40 پیري $100 بیلي نو آیا ستا دا ذهن مني چې دې اخره پورې نه دی نو سټراټیجي ډېره مهمه ده ګوره ښه ما چې د دونه کلونه ټریډینګ وکړو ما ته معلومه شوه چې واقعا سټراټیجي په دې مارکیټ کې مهمه ده چې باید سټراټیجي ولري چې دې مارکیټ کې پیسې وګټي صحیح ده یو بل رول درته ښیم اخره کې ښه چې کاملي دي کو چې زه برته سویم دومره زر د ټریډر کې چې اصلا دغه مه کوه سوچ به مونه کې چې 2000 ټریډر شو هغه ملګری چې 2-3 کالو کې پروفټیبل شوي هغه هم درته حیرانه شي تا دومره وخت کې څنګه چې په مارکیټ پوه شولې او ته پیسې ګټې هغه رول دی چې ته به د پیسو قصه کې نه کېږي دې فکر کې به نه کېږي چې ته به پیسې ګټې صحیح ده
اوس دا به وایي چې دا څه کم عقله خبر دی وکړه پوه شئ چې دا څه رقم خبر دی وکړه خو چې کله ته تجربه والی ته کله مخکې لاړ دا ته داسې معلومیږي خپله به وایې چې والله دا ته څه خبره کړې په دې باندې تېر شوي ځکه ویلي دي پوه شئ اوس درته یو خبره کوم ښه په یو سروې وشو په ټریډرانو باندې چې هغه کسان چې غریبانان راغلي مارکیټ ته او هغه کسان چې پیسه دار راغلي پیسه داره په ظرف د یو نیم کال کې دوی پروفټیبل شوي څه شوي پروفټیبل شوي او ګټې ته رسېدلي دلیل یې چیرې ځکه هغه د پیسو قصه کې نه دی هغه په سټراټیجي باندې ځي خپل ټایم پیژني ټریډ علي قصه کې نه دی چې پیسې ګټم یا نه کنسسټنسي ټریډ علي داسې نه کوي چې یېرېږي په ټریډ باندې او که دلته ټریډ والا مو پیسې مې دی لاړې نه شي هغه یو سیټ اپ ګوري په هماغه ټریډ علي هره ورځ خلاص دا نه وایي چې دا 3 ورځې شولې زما سټاپ لاس لګېږي یو بله سټراټیجي به پیدا کړم نه هغه دا نه وایي پوه شئ ځکه هغه بکټس کړی دی هغه ته معلومه ده چې دا کار کوي خدای دې کړي چې 15 سټاپ لاس یې سر په سر ولګي هغه وایي چې سبا به مې 10 دانې ټیپیانې لګېږي صحیح ده نو دا ذهن نه وباسه چې ته به پیسې ګټې داسې ګور ذهن دې سره کوم ساتي ګوره ښه زر د ذهنیت یو قانون ښیم ذهن دې داسې وساته لکه زه یو پلان درته در کوم ښه امید لرم چې اخره پورې دې لیدلي چې دا پلان دی واقعا ژوند بدلولی شي ټریډینګ دی بدلولی شي پلان وایي داسې ښه که سټراټیجي دا شیان باید در سره یې ګوره داسې نه وي چې در سره نه وي او ته په پلان بې پلانه ورروان دا خپله یو پلان دی پوه شولې ځان ته 3 میاشتې پلان وټاکه چې ده 3 میاشتې پلان څه دی پلان یو ټریډ هره ورځ یو ټریډ داسې ټریډ نه چې نیویارک سیشن شروع شي ته بس پسې منډې وهه خپل سټراټیجي ته دې په تمه شه خپل سیټ اپ ته دې په تمه شه چې درې کو ویله که درې نه کو به مخه دی ښه صحیح شو یو ټریډ په یو ورځ کې صحیح شو یو ټریډ په یو ورځ کې د ورځې یو ټریډ صحیح شو سیم سټراټیجي هماغه سټراټیجي داسې نه چې نن سټاپ لاس وایي سبا بل سټراټیجي پسې ګرځي صحیح شو یو ټریډ د ورځې یوه سټراټیجي سیم ریسک یو رقم ریسک او سیم ریوارډ لکه دې څه دی ښه چې هر ټریډ کې که ته $100 د ریسک کړه په هر ټریډ کې باید ته $100 ریسک کې بیا صحیح شو داسې نه چې یو ټریډ کې $200 ریسک یو کې 400 یو کې 500 نه ټریډ کې بس لکه مثال $100 د ریسک کړه بس هماغه ته ونی خلاص $100 ریسک کوه 200 ټارګټ $100 ریسک کوه 200 ټارګټ په 3 میاشتو لپاره ګوره 3 میاشتې ته به وایې چې دونه ډېر وخت دی نه دا د سترګو پټو سره وځي ته خیر دغه ځان باندې عملي کړه که ته ټریډر نه شولې چې بیا هر څه ووایې خپله تا ته معلومیږي ذهن درته وایي چې او په دې انفلوئنسرانو باندې چې ته په ټیک ټاک کې ګوري په انسټاګرام کې ګوري دوی باندې مه غولېږه چې دوی په یو په 10 او یو په 15 ټریډونه راته رانیولي پوه شولې چې دوی د ورځې 2-3 دانې ټریډونه داسې نیسي یا یو دانه یا هفته کې یو دانه ولا کې راونیسي دا درته زه وایم ولا کې ونیسي دوی باندې اصلا غولېږم داسې ګټه هېڅ نشته په دې مارکیټ کې که واقعا غواړي کنسسټنسي د ټریډر شي نو یو بل رول دی چې پیسو پسې زر کش مه کوه په ځان کار وکړه چې ته ټریډینګ کې قوي شي لکه همدغه شو که نه دا پیسو قصه کې مه کېږه داسې 3 میاشتې دغه تمرین وکړه دا چې ما درکړو صحیح شو دغه تمرین وکړه صحیح ده ته خیر 3 میاشتې وکړه که ته ټریډر نه شولې دغلته راشه د ان سبسکرایب په ځای چې دی یو ریپورټ مې په دغه ووهه په پیج باندې صحیح ده داسې به نه کې ټریډ دې وایستو سټاپ لاس یې کېښودلو ټي پي دې کېښودله سټاپ لاس شي ټي پي شو چارټ بند که په مخه دی داسې نه چې 15 ټریډ ته ناست یې چې ته ودرېږه چې شی کېږي دغه قانونونه مراعات کړه زه درته ضمانت سره وایم چې ته ټریډر کوي مننه ویډیو لیدل مو امید لرم چې ډېر څه مو زده کړي وي نو ویډیو حتما لایک کړئ قربان مو شمه خدای پامان